یو پناه غوښتونکي ته په جرمني کې له قبلېدو سره سم کومې اسانتیاوې برابرېدای شي چې معمولا کېدای شي ځینې خلک وپوهېږي په دې باندې، ولې په مجموع کې که چېرې تاسو په دې باندې رڼا واچوئ؟ اوله چې دلته خلک راځي د پناه غوښتنه کوي، هغوی یو ځانګړو کمپونو ته، یو لومړني کمپونه د پناه غوښتونکو لپاره جوړ شوي دي، هغو ته وړل کېږي. هغلته دوی ممکن څو کسان په یوه خونه یا یو اتاق ورکړل شي، 2 کسانو ته یا له دې ډېرو ته. نو د لومړۍ 3 میاشتو لپاره دوی باید په مغه ځای کې واوسي او ډېر فرصتونه ورته نشته. لومړۍ 3 میاشتې ډېرې مهمې دي. دوی اسناد چې کتل کېږي، هویت یې کتل کېږي او د دوی د پناه غوښتنې پروسه پیل کېږي. نو په اولو 3 میاشتو کې څه ستونزې مشکلات وي. په ځینې ځایونو کې ښایي دوی په داسې کمپونو کې وي چې هغه هلته د هغې ځای نه د وتلو اجازه ونه لري. البته دوی ته په دې وخت کې خوراک او د څښاک پیسې ورکول کېږي یا خپله ورته برابرېږي په هماغه ځایونو کې، کوم ځای کې چې دوی وي. نور ورته د جوب خرڅ پیسې ورکول کېږي یا ورته په ځینو کارونو کې تګ راتګ کوي ټکټونه ورکول کېږي. خو بیا وروسته د سهولتونو نور هم ډېرېږي او بیا دوی هغه یو دایمي کمپونه ورته وایي یا هایمونه ورته وایي، دوی هغو ته بیا وړل کېږي او هغلته بیا دا امکانات ورته شته چې که څوک تلاش وکړي د خپل ځان دپاره کور ونیسي، بیا د کور کرا هم دولت ورکوي، او که څوک غواړي زده کړې وکړي د زده کړو امکانات ورته شته، د کار امکانات ورو ورو بیا سهولتونه ډېرېږي. خو په د اولو 2-3 میاشتو کې لږ ستونزې مشکلات وي. له هغې وروسته یو ښه والی دغه دی چې اوله چې څوک راشي دلته که چېرته وغواړي چې زده کړې وکړي، د زده کړو لپاره محدودیت نشته. په هر حالت کې چې وي هغه استوګنې اجازه که ولري ونه لري، د زده کړو چانس ورته شته. یعنې که په لومړنیو کمپونو کې وي ډېر کم وخت تېر شوی وي، هغه سهولت ورته شته. خو په نورو برخو کې ممکن لږ مشکلات ولري، مثلا د کار اجازه په اول وخت کې نه لري، تر څو چې بیا د پناه غوښتنې پروسه پیل کېږي او دی په همغو ادارو کې په اړوند ادارو کې ثبت کېږي. او یو بله مسله چې ده، کله چې خلک راځي په جرمني کې چې دلته د پناه غوښتنه کوي، هغوی ښایي په هغو ښار کې پاتې نه شي. مثلا که څوک راشي هامبورګ ته یا مثلا مونشن یا برلین ته، هلته د پناه غوښتنه وکړي، یو څو شپې شاید په خپل کمپ کې پاتې شي. بیا وروسته د جرمني یو قانون دی چې دوی په ایالتونو کې هغه مهاجرین ویشي د ایالت د اوسیدونکو د شمیر په تناسب او یا هلته د هغوی د کلني د مالیاتي عاید په تناسب. نو بیا کېدای شي په کوم ایالت کې چې مهاجرینو شمیر کم وي، دوی بیا هلته ولېږل شي. او بیا که چېرته دوی په همغه ایالت کې پاتې شي، هر ایالت ته چې ولېږل شول، یعنې دایمي هایم یا کمپ چې ورته وي، هغلته بیا ته قبول شي. د بېلګې په ډول که څوک پناه وغواړي هملته قبول شي، تر 3 کلونو پورې بیا له هغه ایالت نه د بل ځای ته د کډه کولو حق نه لري. دا د دې ستونزې سره ځینې خلک مخ دي، ځکه ځینې کسان ښایي په داسې یو سیمو کې وي چې هغلته کلي وي یا ډېر واړه ښارونه وي، د ډېر کاروبار یا د نورو خلکو سره د اړیکو امکانات پکې کم وي. نو دوی بیا کېدای شي هلته یا په تنګ شي یا مشکلات وي. دغه شیان باید خلک په پام کې ولري. اول سر کې ستونزې وي، بیا ورو ورو چې وخت تېرېږي بیا مشکلات هم کمیږي او خلک په ژبه او په کلتور او په دې شیانو هم بلدېږي، بیا هر څه سمېږي.